وزه د اواز ملکن پنګور خپل کشر فضل الرحمن اجز صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل کلام وړاندې کړي. فضل الرحمن اجز صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه د صدر صاحب په اجازت باندې به یو څو شعرونه وړاندې کوم چې د یو سړي د ژوند قصه مې وکړه، په یو سړي سمه نشه مې وکړه، د یو سړي سره مې ځان ستړی کړ، د یو سړي سره دمه مې وکړه، او د یو سړي د غریبۍ په خاطر د یو سړي سره لانجه مې وکړه، او د یو سړي نه مې ځان وساتلو، د یو سړي سره رشته مې وکړه، او کړو یو سړی دی په جړه عجزه، کړو یو سړی مې په جړه عجزه، په یو سړي باندې خرچه مې وکړه. یو زوړ غزل به سره شریک کړم چې هستۍ کې د نیستۍ جامه کې ګرځي، لکه شا د درویشۍ جامه کې ګرځي، چې هستۍ کې د نیستۍ جامه کې ګرځي، لکه شا د درویشۍ جامه کې ګرځي، د لوی خدای پر لوی رحمت وی لوی نظر وي، چې انسان د عاجزۍ جامه کې ګرځي، او بلها خلق شته لباس یې نه خوښیږي، بلها خلق شته لباس یې نه خوښیږي، بلها خلق شته پردی جامه کې ګرځي، او هغه پورته نه په ښکته ښکته درومي، هغه پورته نه په ښکته ښکته درومي، کوم سړی چې د لویۍ جامه کې ګرځي، او متاثر به ترېنه څنګه عالم نه وي، متاثر به ترېنه څنګه عالم نه وي، چې امیر د فقیرۍ جامه کې ګرځي، او ای عجز عاقلان بختور نه دي، بختور د بې خدای جامه کې ګرځي.